بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دغه د بسم الله پر ځای باندې چې 200 اتیا لیکي، آیا پر دې د بسم الله ثواب ملاویږي او که نه ملاویږي؟ محمد ګلستان صاحب الحنفي حفظه الله هغه په خپله فتاوا عجب الفتاوا فی فروع الحنفیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 342 هغه دا لیکلي دي چې د بسم الله پر ځای باندې 200 اتیا لیکل پر دې باندې د بسم الله ثواب نه ملاویږي. دا د بسم الله عادت دی چې د بسم الله و طرف ته اشاره پکېدلی چې خو ثواب نه ملاویږي. په اوله د مسائل مولانا رفعت قاسمي جلد نمبر 14 صفحه نمبر 120 او دغه رنګه مفتی اعظم هند مفتی محمود الحسن گنگوهی نور الله مرقده په خپله فتاوا محمودیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 340 هغه هم دا لیکلي دي چې دا په دې باندې د ثواب د بسم الله نه ملاویږي، صرف یو عادت دی چې دغه طرف ته اشاره کېدلی سي. او دغه رنګه مفتی مولانا یوسف الدنوي شهید رحم الله په خپله فتاوا کې مسلون که حل جلد نمبر 8 کې هم دغه لیکلي دي. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب تقریبا ټولو کتابو دا لیکلي دي چې پر دې بالکل ثواب نه ملاویږي. بس دا ودې لیکي او یو عادتو طرف ته اشاره ده، نه د بسم الله غاړې په خلاصیږي. نو که چیرې د بسم الله ځای باید دلته بسم الله ولیکل سي.